ها درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوه ده زه مجاهد جواد یم په دې هیله چې ورځ به مو په خیر سره پای ته رسیدلې وي په افغانستان او پاکستان کې او کوم ملګري چې په اروپا کې دي او په امریکا کې دي نو دلته خو لا تر اوسه هم ورځ پاتې ده نن بیا ستاسو په خدمت کې یو په دې خپرونه کې په یوې ډېرې مهمې مسلې باندې روغتیایي مسلې باندې خبرې کوو او هغه دا ده په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې په کورونا باندې یو شمېر کوچنیانو کې یو شمېر ځانګړې نښې رامنځته شوي دي او په دې اړه پلټنې روانې دي څېړنې روانې دي په لندن کې روغتیا پالانو روغتیا پوهانو په دې اړه یو شمېر لارښوونې کړي سپارښتنې کړي دا کومې نښې نښانې دي دلته په امریکا کې په نیویارک کې تقریبا 14 ماشومانو کې دغه نوې نښې نښانې لیدل شوي دي نن مرکه دا خپرونه دا مرکه به ډېره زیاته پر ډه پورې وي او پوهېږي هغه ولې هغه داسې چې داسې یو پښتون ډاکټر راسره لندن نه ملګری کېږي چې تر 3 لسیزو زیات وخت په دې برخه کې کار کړی دی کوچنیانو د روغتیا په برخه کې د کوچنیانو متخصص ډاکټر دی زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دوی له موږ سره ملګري شوي تاسو هم کولی شئ دا مرکه له خپلو ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ کوم پوښتنه لري هغه پوښتنه له موږ سره شریکه کړئ ډاکټر صاحب یې ځواب درکړي زه ګورم چې یو شمېره اوریدونکي دا اوس له موږ سره ملګري شوي دي عبدالله سواد بحرین نه شعیب خان ده وعلیکم سلام اظهر افغان وعلیکم سلام او از افغان مسافر او دغه ډول یو شمېر نور ملګري چې زه وینم دوی له موږ سره ملګري شوي دي او په دې هیله چې د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره پاتې سي وقار خان ده نادان لالا ده او دغسې نور یو شمېر زیات اوریدونکي دي بله ډېره په زړه پورې خبر دا ده چې په دې مرکه کې به تاسو نه یوازې د ډاکټر صاحب دغه علمي معلومات واورئ ډاکټر صاحب په دومره خوږه پښتو ژبه خبرې کوي دا به د تاسو هوم ورک یا کورنۍ دنده وي د تاسو د ذهن ازموینه به وي که چېرته تاسو بیا ماته په کامنټ کې ولیکئ چې ډاکټر صاحب به د کوم ځای په کومه لهجه خبرې کوي زه تاسو زیات انتظار نه پرېږدم د کوین میری هاسپټل فار چلډرن په دې روغتون کې د متخصص ډاکټر په توګه چې له موږ سره څوک ملګری شوی ده هغه ده قدرمن ډاکټر صاحب محمد لاهور ارزومند صاحب ډاکټر صاحب که د ما غږ اورئ زه خو تاسو وینم نو درته هرکلی وایم ستړي مه شئ په خیر راغلی خیر دې نصیب شه جواد صاحب سلامونه وایم ټولو اوریدونکو او ټولو لیدونکو ته وعلیکم ما ته السلام ځای د افتخار ده چې تاسو دا موقع راکړه چې زه د خپلې طبي څه چې زه لرمه د خپلو خوږو پښتنو ورونو سره په لار و بار د افغانستان کې شریکه کړم کور ودان نو درنو قدرمنو اوریدونکو ډاکټر صاحب مو ولیده که نه ډاکټر صاحب ارزومن له 3 لسیزو تر 10 کالو زیات د روغتیا په برخه کې کار کړی ډاکټر دی د کوچنیانو په برخه کې کار کړی د کوچنیانو د طبابت په برخه کې او په دې خپرونه کې به تاسو هرومرو له موږ سره پاتې کیږئ او انشاءالله چې ډېر زیات څه به زده کوئ سالم مالک صاحب اجمل نوري صاحب وسیم اکرام صاحب حفیظ ریحان ټول ستړي مه شئ رهبر مسافر او زه به د خپرونې په اوږدو کې البته ډاکټر صاحب سره چې خبرې کوم که ډاکټر صاحب سره بیا وخت وي بیا به یو شمېر د تاسو پوښتنې هم راواخلو خو په سر کې ورځو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده په دې وروستیو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې په هلته تاسو سره په برطانیه کې دلته د امریکا په نیویارک ښار کې یو شمېر داسې ماشومان ولیدل شول چې په هغوی کې د کووډ 19 یا د کورونا د دغه عادي نښو نښانو ترڅنګ یو شمېر ځانګړي نښې نښانې دي او دا په ځینو ځایونو کې ورته وایي چې کیدای شي دا یوه نوې ناروغي وي په ځینو ځایونو کې ورته خلک وایي چې دا نه د کووډ 19 سره تړلې ناروغي ده په دې اړه هلته په لندن کې کومې څېړنې شوي دي په دې اړه که لږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ ډېره مننه جواد صاحب
اول خو باید محترم اوریدونکو لیدونکو ته دا ووایم چې زه دومره ښه سړی نه یم لکه جواد صاحب چې زما تعریف وکړم، خو بیا زه به خپلې تجربې د دوی سره شریکې کړم. مخکې نه مقدمې په طور سره باید سړی دا ووایي چې د کرونا مرض دا صحیح ده چې په ماشومانو کې دومره تکلیفونه نه جوړوي لکه په غټانو کې چې جوړوي، او د مرګ میر هغه چې دا د تلفاتو احصایه یې ډېره کمه ده په مقایسه د غټانو. نو که سړی ووایي چې په دا ټوله دنیا کې چې راواخلې په سلو کې 1 نه تر 2% ماشومان دي، دا نور ټول غټان دي. دا معنی نه لري چې ماشومانو ته دا سرایت نه کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې ماشومان بیا کور ته راوړي، نو په کور کې دوی نیکه یې وي، نیا یې وي، بیا یې ته ور انتقالوي او دوی ته خطرې جوړوي. اما چې د الله علایمو اراضو ته راشو، نو تاسو ته معلومه ده چې د کرونا 3 عمده علایم دي، چې یو باید سړی چې په کرونا اخته وي، تاثیر یې کړی وي، نو هغه باید یو تبه ولري او دوامداره تبه وي، یعنی د حرارت یې جګ وي، دا ته د 0.5 نه جګ وي. او دویمه علامه یې دغه ده چې یو نوی ټوخی ورته پیدا شوی وي. او دریمه علامه یې دا ده چې یو څه هغه ته هغه لري که نه دا سینه بندي و دغه د تنفس کولو مشکل ورته جوړېږي. اما داسې وشول چې په ماشومانو کې په داخلو وختو کې تقریبا د تېرې میاشتې چې د اپریل میاشته دغه په دا میاشت کې ډېر کسونه دلته راغلل. لندن کې یو شفاخانه ده په نامه د ایویلینا لندن چیلډرن هاسپټل ورته وایي. ایویلینا لندن چیلډرن هاسپټل معنا دا لري چې دا د ماشومانو یو روغتون دی، په ډېره لوړه سویه دی. په نورو شفاخانو کې چې ماشومانو ته ډېر تکلیف پیدا شي، نو یې دې روغتون ته رسوي. نو دوی په دغه 5-6 هفتو کې اته داسې کیسونه دوی وکتل ورته راغلل چې کرونا به یا تېره کړې وه او یا به په اخره مرحله کې وه او په څو کیسو کې هېڅ ونه، او دوی په یو داسې نوي تغییر سره راغله. د کرونا یوه علامه موجوده ده چې د هغه بې تبه بې لرله، اما د ټوخی بیا هم نه و او د سینه بندي بیا هم نه وه. د هغې په ځای دوی باندې دغه یو نوې علامې به راغلی چې یا بیا جګر ونیو، یا بیا په زړه باندې حمله کړې وه، یا بیا په د جاذب په معده او په دې شیانو باندې بیا حمله کړې وه. دا د ماشومانو حالات په داسې سرعت سره خرابېدو چې که شفاخانې کې علاج ونه شي مړه کېدل. نو دا ډاکټر صاحب وبخښئ، دا کومه نوې ناروغي وه او څنګه چلو ده؟ دا اوس درته راځم. دوی چې کله په دوی ټسټونه وکړل، 3 قسمه ټسټونه راووتل. په ځینو کې کرونا نه لیدل کېده، مګر د کرونا انټي باډي چې موږ ورته وایو دا معنا ورکوي چې دوی کرونا تېره کړې وه، بیا د هغه انټي باډي تولید کړې وي چې هغه په انسان کې یو د دفاعي سیستم جوړوي. نو دا دویمه خبره دا ده چې په ځینو کې خپله د کرونا علامې وي، هغه به PCR ټیسټ چې ورته وایي مثبت و، خو خبره دا وه چې دا به د حملې په 3-4 5 هفته کې به وه. نو دوی دا نتیجه ترې واخیسته چې دا اصلا د کرونا د ناروغۍ یو ناوخته عکس العمل دی، چې دوی هغې ته بیا نوم ورکړ چې په نامه د هغې ته بیا وایي پیډیاټریک انفلمیټوري ملټي سیستم سینډروم، یعنې د ماشومانو چې مختلفې اعضاوې د وجود یوه یا دوې مختلف کیږي او تاثیرات التهابي وي. التهاب دا معنا لري چې کله کله تاسو لیدلی چې څوک روماتیزم لري، پیوندونه یې درد وکړي، سرخي پیدا کړي، پړسوالی پیدا کړي. نو دغه شیانې چې ولیدل د یو ځینې نور مرضونه د موږ په نامه د کواساکي ډیزیز یادوو یا ټاکسیک شاک سندروم ورته وایي. نو دا داسې مرضونه دي چې په ډېره سرعت سره پیشرفت کوي. نو دوی د هغې سره شباهت ډېر ورکړو. همدغه PMIS چې تاسو یاد کړئ، د دې بیا دوی کوم ځانګړی تعریف کړی، څه ډیفینیشن خلک ډاکټر صاحبان دغه څه ډول وپېژني؟ بله،
دا به زه اوس درته راشم خو مخکې چې دې ته راورسېږم هغه سلسله چې زه تا ته درکړم نو د هغه سال به په خلا شي چې ولې دا ډیفینیشن او یا دا تعریف قبول شو نو اصلا د اپریل په اخر کې په 28 د اپریل مونږ ته په انګلستان کې د زمونږ هغه چې ساتما چې ورته وایي NHS ټولو ډاکټرانو ته یې خبر ورکړ وارنینګ یې ورکړل چې که مریض ستاسو په شفخانه کې پیدا کېږي چې دغه علایم ولري تاسو په ډېر سرعت سره باید اخري متخصص شفخانه ته ورسوي چې دغه خرابېږي نو بیا په 3 ورځو کې دننه هغه مونږه کومه کالج چې لرو په نامه د رایل کالج اف پیډیاټریکس ان چایلډ هیلث چې ورته وایي یعنې طبي فاکولته چې مونږ لرو دوی کېناستل د دغه تعریف یې وکړو په تعریف کې دا راغلي دي چې اول دغه مریضان تبه باید ولري او تبه باید اته دشنیمو درجو نه پورته وي دویم په دغه کې باید په دغه د انفلیماتوري یعنی التهابي علایم ولدل شي دا التهابي علم په 2 رقمه دي یو د دې چې په لابراتوار کې وینه ټیسټ کوي چې هغه د التهاب نتیجه ورکوي دویم په وجود کې یا پرس کا دغه ورشنډې شنې شي ژبه سره شي سترګې سرې شي لکه وینه چې تر راځي لاسونه وپړسیږي پښې وپړسیږي یعنی نه چې وجود ته ولاړ شي بیا نو کله دغه د جهاز هضمي یعنی د معدې درد ورته پیدا کیږي اسهال ورته پیدا کیږي بیا نور ټیسټونه کوي کله په زړه باندې حمله وکړي چې هغه د هارت اٹیک پر راځي په نامه مایوکاردایټس ورته وایو او بیا په د جګر باندې تاثیر کوي نو دغه یو ډیفینیشن یې دی دویم یې دغه څنګه کې باید دغه نور ډېر عام مریضای چې د رقم اراز او علامې تولیدوي دا باید مونږه مخه نه لري کړی په ټیسټونو باندې یعنی کوم مایکروب باید موجود نه وي چې مونږه فکر وکړو چې دا د ای پر اساس ځنه میکروبونه دي چې دغه رقم اراز ورکوي او د کواسکی دیزیز چې ما درته وایي دا باید سړی هغه کې کنه د مخه نه لري کې د ټیسټونو په اندازه دا ډاکټر صاحب بخې تاسو خبرې کله کله زبر کوم دا کواسکی دیزیز تاسو ول په دې ناروغي کې هم شونډي وچی شي لاسونو پخې وپړسیږي نو بیا ډاکټر صاحبان څه ډول د کورونا سره فرق وکړي توپیر څه ډول وکړي څه ډول تشخیص تحقیقي وکړي هغه سپیشل لیبراتوري ټیسټونه چې په د کواسکی د لپاره دي هغه بیا دلته نوي ټول دویم دا چې کواسکی ډیزیز یا د کواسکی بیماری چې دا د 15 کلونو نه وروسته نه پیدا کیږي حال دا چې دغه تکسانو کې یو مشوم چې مرشه د 14 کالو وو یعنی دغه مریضي د هغه د پیدایښت نه تر 14 کالو پورې موجوده ده یعنی دا تفاوتونه شته دي دا بل سایم چې درته وی چې ټاکسیک شاک سندروم د پاګه کې بیا مونږه په ټیسټ کې چې وګورو ځنه مایکرو ارګانیزم چې مونږه باکټیریا ورته وایي پیدا کیږي په دې کې نه پیدا کیږي نو دا مسایل ورسره وي او ډاکټر صاحب بخې بیا تاسو خپل خبرې مې هیروي زه په ماس کې یو پوښتنه کوم تاسو ول چې په دغه نوې سندروم کې یا په دغه ناروغي کې چې د کورونا سره کېدای شي اړیکه ولري په دې کې د بدن مختلف غړي ناروغ کېدلی شي یا په ناروغي اخته کېدلی شي داسې ویل کېږي چې عصبي سیستم نروس سیستم هم پرې اخته کېږي که چېرته د انسان عصبي سیستم پرې زیانمن شي هغه کې به څه ډول نښې نښانې وي ګوره په د وجود کې 15 سیستمونه چې د جهاز هضمي سیستم دی تنفسي سیستم دی د قلبي سیستم دی د نیورولوژي چې موږ ته عصبي سیستم د ټول ور باندې مبتلا کېدای شي ډېر چې مبتلا کېږي هغه زړه دی او هغه د کډنی دا دغه ولا چې د څه ورته وایي ګرده چې ورته وایي پښتورګي دي اما دماغ چې پخته شي بیا د دماغونه یو مایع راځي په د شاکه بیا د مننجایټس پر اکا مریضي پیدا شي خو مخکې د نه چې ستاسو خبره ته زه لینک درکم یعنی په 28 د هغه باندې په اپریل کې مونږ ته د وارنینګ راکړل شو نو د زمون کالج په اول د مې دا ګایډلاینز ایشو کړل دا ګایډلاینز ټول خلکو ته ورسول چې دا څه به دا به علایم وي دا به علامې وي او تاسو چې مریض بستر کوي نو دغه کارونه به کوي یعنی تاسو به متخصصین کې انوالو کوي باید کاردیالوجیست ته خبر ورکړي د انفیکشن ډیزیز متخصص ته خبر ورکړي چې دغه مونږ ته راغلل په دویم د مې
استاسو په امریکا کې د بوسټن په د ماشومانو په روغتون کې دوی یو څه کار وکړو. دوی د انټرنیشنل د ماشومانو د سخت مراقبت چې موږ د انټنسیو کیر یونټ ورته وایو، پیډیاټریک انټنسیو کیر یونټ، نو دوی دغه ټول په د زوم کانفرنس کې راټول کړل او دوی سره دغه علایم چې په لندن کې پیدا شوي شریک کړل چې که تاسو د رقم کیسونه لیدلی وي. نو د ایټالیا خبر ورته راغی وای موږ دومره مریضان امن اپم دغه شکل لرل. اسپانیا نه ورته راغی چې موږ هم لرلو. فرانس نه ورته راغی او خپل په امریکا کې د ډیرو ایالاتو نه ورته راغلل. نو وخیا چې په وال د لندن په لندن کې دا په یو رسمي ډول د یو سندروم په صفت او پیژندل شو. په 2 د می په بین المللي سویا دغه ته د ریکګنیشن ورکو. بیا په د بین المللي سټانډرډ کې بیا دوی وایي چې هغه یو کې د کالج ګایډ لاین چې دی دا باید فالو شي. نو دغه شای فکر راوړم. لږ ډاکټر صاحب بخي لږ تاسو دغه ګایډ لاین په اړه دغه لارښوونو په اړه چې په یو کې کالج کې شوي د دې خاص ځانګړي روغتیايي حالت په اړه په دې لارښوونو کې کومې مهمې خبرې دي؟ دا خو ما لکه چې بل ورسته ته وویل چې په دغه مخکې د یکشنبه په ورځ موږ د افغانستان د ډاکټرانو سره غلره د زوم ویډیو کانفرنس لرو. بیا دوی دوی ته دغه لیکلای ګایډ لاینز دوی ته پور ورومې لیکلو. دوی به کېدای شي اوس په پښتو پارسي مالته ترجمه کړي وي. اما ګایډ لاین دا دی چې اول یې کله چې ته باید په دې مطمئن وي چې د تعریف چې شوی دی دا تعریف د کریټیریا ورته وایي په انګریزي کې کنه دغه باید مراغه شي موجوده وي. یعنی د تبه چې شوه د لیبارټري ریزالټ چې شول حداقل یو سیستم یې باید انوالو کړی وي. بیا نو دغه نه وروسته بیا داسې کیږي چې د دغه مریض ډېر کلوز مانیټرینګ وشي. بخښنه غواړم پښتنو ورور موږ کولی کله ډېره مشکله ده چې زه د انګریزي پښتو ته تاسو په ژبه در وړم، خو معنا دا لري چې مریض په هره یو ساعت کې باید وکتلی شي چې خرابېږي نه، ځکه دوی بیا ډېر زر خرابېږي. نو چې ځکه بلاد د فشار د وینې ولویږي، مایعات د لاسه ورکي، کومه حالات درومي، نو بیا کله دې ته ضرورت پیدا کیږي چې دغه ماشین ته وچوي میکانیکل وینټیلیشن ورته ورکي. نو دویمه خبره دا ده چې تاسو باید باغه اوسئ، ویجیلنت اوسئ، یعنی باید ډېر بیدار اوسئ. د ډاکټرانو ته وایي چې که د مریض حالت لږ هم خرابېدو تاسو 2 درجه شفخانې ته ولګئ. هلته که خراب کېدو نو د آخري درجه شفخانې ته باید ولګلی شي. نو د دې لپاره چې که چېرې دغه علایم او دغه اراز مونږ مس کو نو کېدای شي چې ماشوم مړ شي، او که چېرې په وختي د تشخیص وشي او د ماشوم د ژوند بچ کېږي، ځکه دا قابل د تداوي دی. سره د چې خپله کرونا قابل د تداوي نه ده، اما چون دغه یو ریاکشن ده، یو عکس العمل د تېرې شوې مریضۍ په باره کې دی. نو که چېرې ته صحیح تداوي وکړې، فرض کړه د پښتورګو مشکل ولري یګې د پر صحیح ترتیب ونیسي، او که د کاواساکي په شان ته شیان ولري بیا یې ته ځنې مونږ ایمیونوګلوبولین ورته وایي، حتی اسپرین ورته ورکول کېږي. نو دغه شیان ټول هلته یو په یو سټیپ بای سټیپ اخ شوي دي، لیکل شوي دي چې هغه ډاکټرانو سره ډېر مؤثر واقع کېږي. ډاکټر صاحب یو څو نورې پوښتنې به هم تاسو نه کوم، خو زه داسې لږ ورځمه د اورېدونکو خواته څوک چې دا مهال د فیسبوک پر پاڼه باندې موږ تاسو ګوري. ما خو په سر کې له دوی نه یو پوښتنه وکړله چې څوک ماته ویلي چې ډاکټر صاحب په کومه لهجه خبرې کوي که نه. زه څو ګورم چې ځینو ملګرو ځوابونه ورکړي دي، وایي چې ډاکټر صاحب د خوست نه یې. تورک نبي صاحب لیکي ډاکټر صاحب ارزومند د افغانستان د خوست پلې د تڼیو قوم پورې تړاو لري. نو زه اوس نور به تر اخره پورې وګورو. یو شمېر اردونکو ویلي دي چې کېدای شي دا به په قوم وزیر وي، خو پښتون ډاکټر صاحب دی، یو تجربه لري، له موږ سره پاتې شي. انشاءالله چې دا هغه معلومات دي چې تازه په نړۍ کې په دې باندې بحث کېږي. تاسو ته وویل چې په لندن کې څنګه دا لیدل کېږي دا نښې نښانې، او بیا څو ورځې وروسته په ټوله نړۍ کې دغه لارښوونې شریکې کېږي. او ډاکټر صاحب له برکته د افغان ډاکټرانو سره هم دا شریکې شوي دي، په دې هیله چې د هغوی هم ورته پام وي. ډاکټر صاحب خیر، اوس نو آیا په زغرده ویلی شو په دې وروستیو کې یو شمېر داسې خبرې چې کېدلې چې د کووډ 19 یا د کورونا تر څنګ یوه نوې ناروغي ورسره راغلې ده، او هغه ناروغي دا ده چې د پښې ګوتې پکې پړسیږي،
سری کیږي نو دا نوې ناروغي نه ده، دا د کورونا په پایله کې رامنځته کیږي همداسې که څنګه؟ نه بخښنه ما باید مخکې وویل که نه، ما پخې د دغې مرض چې د موږ PIMS ورته وایو که نه، دغې سندروم معنا دا لري هغه ملګري دوستان چې په میډیکل کې ډېر بلد نه وي، سندروم د مرض سره لږ فرق لري. سندروم دا معنا لري چې د امراضو مجموعه ده که نه، نو دغه د پښې د ګوتو پړسول، د لاسونو پړسول او د ورشنډو دغه وچول او دغه یو رقم ته چاودېدل او د سترګو سور کول او د ژبې سره کول، دغه ټول التهابي علایم دي، دا همدغه د PIMS علامې دي. په غاټانو کې دغه مونږ په دې باندې بیا سوچ وکړو چې ښه نو دا ولې په غاټانو کې نه پیدا کیږي. په غاټانو کې یو بل مرض شته دی چې دې سره ډېر شباهت لري، یې ته سایټوکین سټروم وایي، چې کله هغه مایکروب د وجود ته ننوځي نو په دا د وجود کې د وینې سپین کرویات چې دي د سپینې حجرې دغه بیا راټولیږي، په باندې اټاک کوي، نو دغه بیا یو رقم مواد تولیدوي، څوک مایکروپاژ ورته وایي، یې نه بیا وروسته دا انټرلوکین جوړیږي، نو هغه په نامه د سایټوکین سټوم ډیزیز یادیږي که نه. اما دغه علامه چې درته یاده کړه دا د دغې مرض یوه برخه ده. دا د کواساکي سره ځکه شبکته لري، دا د کواساکي مرض عمده علامې دا دي چې د پښو او د لاسونو پړسېدل، سره کول او د سترګو، د ژبې او که وجود کې برسېری کې نو بیا هلته د څه نومیږي ینه یې نیولې ده، کله کله دغه ګردې یې نیولې دي او کله کله د زړه خارجي جو باندې هم تاثیر وکړي. نو بیا هم که دا خبره زه یو لنډه پوښتنه وکړم چې بیخي روښانه سي، دغه اوس تاسو وویل چې دغه PIMS په یو شمېر هغه کوچنیانو کې لیدل سوی و چې په هغوی کې کورونا مثبت وه او په ځینو کې هېڅ کورونا نه وه، نو د کورونا سره څه ډول اړیکه لري دغه ناروغي؟ ګوره اکثریت چې دغه د اته کسه چې دي دوی د یو شی ده چې دغه ظالمانو هغه شبخانې تر اوسه پورې عکسونه قید کړي دي، ځکه دوی په دې باندې خپل هغه لیکي که نه، پیپر لیکي که نه، او د غټو سنټرو سره شریک کړي دي. اوس داسې دوی هغه بیدیا راپور داسې راغلی دی چې دوی کې ډېر داسې و چې کورونا نیګټیو وه اما یې انټي باډي موجوده وي. انټي باډي چې موجوده وي دا معنا لري چې تا کورونا تېره کړې ده. د یګې مرض ګوره که موږ په وطن کې د یو مریضي چې د شری ورته وایي، بالکل د سرخکان په پارسي کې ورته وایي، موږ په انګریزي کې میزلز ورته وایو، دا چې ته یو ور تیر کې دا بیا په تا باندې نه راځي، ځکه چې یګې په وجود کې انټي باډي تولیدېږي. نو یو یا دوه کیسونه لکه چې داسې و چې نه انټي باډي موجوده وه نه د کورونا پازیټیو و، اما چون علایم یې د ټولو سره یو شی و، دا د کورونا په حالات منځ کې راغلي دي، نو دوی هم په دغه ګروپ کې چون علایم یې یو شی و شامل کړي دي چې ځکه کیدای شي تېری کړي وي خو دغه یو انټي باډي تولید کړي نه وي، ځکه دا معنا نه لري چې ټول خلک چې د کورونا ونیسي نو دا د انټي باډي تولید کې د ایمیون سیستم د تغییر وکړي، ځکه د ځان وجود کمزوری وي دغه نه بیا دا مسله نه راځي. کور ودان. او ډاکټر صاحب بیا هم تاسو د علم او تجربو په مرکز کې ژوند کوئ، هلته د واکسین په برخه کې څه تازه نوي پرمختګونه شوي دي که نه؟ یو شی باید ووایو چې ګوره دا د کورونا د مریضۍ پیدا کولو 6 میاشتې اوس پوره کېږي که نه، په د 6 میاشتو کې د چون ټوله دنیا یې ونیوله د پانډمیک چې ورته وایي، ته یقین وکړه چې دومره منابع په کار اچول شوي دي چې د واکسین په تولیدولو کې او د ادواو په پیدا کولو کې چې ورته پیدا شي. اوس دلته په چاینا کې دغه شوی دی، په روسیا کې هم شوي دي، په امریکا کې کېږي، په یوروپ کې کېږي. اوس زه فکر کوم په ټولو کې تیز چې روان دی هغه لندن دی. دلته په لندن کې موږ 2 یونیورسټۍ لرو، یو د آکسفورډ یونیورسټي ورته وایي، یو امپیریل کالج ورته وایي چې په لندن کې دی. دوی دواړو واکسین باندې کار کړی دی، واکسین یې تولید کړی دی، اوس یې اعلان کړی دی چې خلک په داوطلبانه ډول چې راشي که غواړي موږ یې واکسین کوو. اصلا دې پر نه پوهېږم چې تاسو څومره وخت لرئ واکسین تولیدول
15 مرحلې لري او دا مرحله معمولا 3-4-5 کاله باید وخت ونیسي. اما چون مسله عاجله ده نو دوی د هره مرحله ډېره لنډه کړه. یعنې اول واکسین په حیواناتو تطبیق کیږي، بیا یې په هغه انسانانو باندې راوړي چې بیخي نورمال وي، ځوان وي، ښه صحت ولري. بیا یې بل ورته پر راخلي، بیا یې په هغه کسانو باندې چې یا ډېر ماشومان وي یا زړه وي چې آیا دا څه رقم عکس العمل ښیي. یا په یوه منطقه کې اوس ګوره اوس صرف په لندن کې استعمالیږي. د دې دپاره چې دا په بین المللي لحاظ قبول شي دا باید بیا په ټوله UK کې وازمیل شي او بیا په دنیا کې وازمیل شي. نو دغه هغه د واکسین کې پیشرفت ډېر شوی دی، خو زه فکر نه کوم چې د دغه کال تر اخره پورې بیا لایسنس ورته ورکړل شي. خو کیدای شي مونږ ورنږدې وو. او کور د ودان ډاکټر صاحب یوه بله پوښتنه کومه، کله کله په رسنیو کې دې پوښتنې ته په ځواب ورکولو کې ځینې خلک که هغه روغتیا پالان دي او که هغه سیاستوال دي سیاست کوي، ځینې پرې تجارت کوي، سوداګري پرې کوي، کیدای شي داسې انګیرل کیږي. زه ډاډه یم چې تاسو د خپل تجربو پر بنسټ، د خپلې پوهې پر بنسټ به ماته د ټولو نه غوره ځواب راکوئ، او هغه دا ده وی چې د کورونا په درملنه کې له کلوروکین او هایدراکسي کلوروکین څخه کار اخیستل کیږي، دا ګټه لري. یو شمېر نړیوالو ادارو وویل چې دا مو ورکوئ، بل ور د امریکا ولسمشر وویل چې زه خپله کلوروکین مې اخیستی ده، که نه؟ دغه ما ورته د مرکه په افغانستان او پاکستان کې خلک ګوري او هلته زه خبرېږم چې یو شمېر خلکو له مخکې نه کلوروکین اخیستي په کورو کې ایښي دي. د درملنې په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي، کومه هیله سته نسته، څه ورکول کیږي، او په ځانګړې توګه د کلوروکین د ورکولو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. زه بیا په ډېره خلاصه درته وایم. غټه خبره دا ده چې زه په اطمینان سره ویلی شم چې تر اوسه پورې هیڅ کومه دوا مثبته نه ده ثابت شوې. یعنې داسې دوا نه ده پیدا شوې چې هغه ټول یعنې تجربه شي، ټرایل شي او بیا هغه نتیجه واخلي نو یې ته لایسنس ورکړي. اما مختلفې ادواوې شوي دي، ازمویل شوي دي په مختلفو سنټرونو کې. اوس په انګلستان کې مونږ دلته یو پروګرام لري، د هغه د ریسرچ پروګرام دی، په نامه د ریکاوري ورته وایي. په دا کې 15 دواګانې اچول شوي دي، دا په مریضانو باندې اوس ټیسټ کیږي. نو دغه کې که کومه مثبته راووته، زه فکر کوم دوی داسې وایي چې د بلې میاشتې په 2مه نیمایي کې بیا نتایج راوځي. په هغه کې یوه دوا چې دا د وایرس په ضد ده چې خلک به دا د ایچ آی وي مریضانو ته ورکوله. بله دوا چې دا د مایکروب دی چې خلک په هغه خلکو ته وایي چې بکټریا ولري. بله دوا انټي ملاریا ده چې د هایدروکسي کلورین دی، او دوی نور هم دي چې التهابي ده، هغه بله هورمون د سټیرایډز دي. نو دا تر اوسه پورې موږ په UK کې هیڅ چاته داسې نه وایو چې دغه دوا یوه ښه ده یا بله ښه ده یا تاثیر کوي یا نه کوي، دا په هغه کې دي. اما په بین المللي لحاظه موږ د یکشنبې په ورځ چې د افغاني ډاکټرانو سره کومه انټرویو ویډیویي کنفرانس لرو، یو محترم ډاکټر صاحب راغلی و ستاسو د نیویارک نه، او زه د لندن نه دعوت کړی وم. دا د کلورین مسله د هایدروکسي کلورین هلته د ټرمپ خبره له نه وه راوتلې، دومره ډېره په هغه ویډیویي کنفرانس کې کته پورته شوه. د ځینو نظر دا و چې نه والا د دې په ځای چې هیڅ نه کوې، کلوروکین ارزانه دوا ده، خو باید ټول ډاکټران په افغانستان کې باید ورکړي. بیا چا ویل چې نه دا تر اوسه پورې لایسنس شوې نه ده، دا ثبوت نه ده ثبوت شوې نه ده چې دا به پیدا کوي. دویم دا چې دا خو عوارض جانبي ورکوي، یعنې په زړه باندې حمله کولی شي، په سږي باندې حمله کولی شي. نو کومه دوا چې لایسنس شوې نه وي نو یې ورکول په مسلکي لحاظ ښه کار نه دی. زه د یګې کسانو نه وم چې ما خپله هغه په انګریزي کې چې موږ ته ورته وایي چې ریزرویشن مې لرو، یعنې ماده دا لري چې موږ باید انتظار وکړو چې د کومې تجربې ریسرچ روان دی، تر څو چې د نروتلې نه باید موږ منډه ونه کړو. ته دې په ځای چې ګټه ورته وکړې، کیدای شي چې مریض ته تاوان وکړي. دویم دا چې ته خلکو ته
په غلطه دغه فولس هغه چې وایته وایي کنه په غلطه خلکو ته دا عقیده ورکوي چې دا دوا خوره په تا تاثیر نه کوي. د ټرمپ خبره د کړو تصدفاً مونږ د یکشنبه په ورځ د خبرې کولې د افغانستان سره د زه فکر کوم د دوشنبه په ورځ ټرمپ اعلان وکړ چې وایي زه کلوریکین خورم ما ته خپل ډاکټر نه راکوله خو ما د وایټ هاوس د ډاکټرانو نه استفاده وکړه او زه په دا عقیده لرم. نو تاسو به په میډیا کې ویدلی وي چې د امریکا کې د ډاکټرانو هغه چې د ارګنایزیشنونو د ټولو انتقاد کو چې دا تر اوسه پورې هیڅ ثبوت شوی نه ده چې دا 100% کې موثره ده. یو کوچنی پوښتنه که په اخر کې مو کومه ان شاء الله چې اردوونکو ته دا کافي معلومات وي او د دوی ډېر شکونه ول دې سره لري شوي وي پرې د هر څه ډاکټر صاحبانو ته چې هغوی په دې اړه څېړنې پوره کړي او څه چې بیا دوی ډاکټر صاحبان تاسو سپارښتنه کوي توصیه کوي بیا تاسو هغه واخلئ. یو شی بل چې په سپین، هسپانیا، په برطانیا، په ایټالیا کې له کووډ 19 څخه زیات شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړه پرې مړه شول او داسې ویل کېږي چې په دغو هیوادونو کې په خلکو کې د وایټامین ډي کمښت دی. نو د دې مړینه د وایټامین ډي له کمښت سره هم یوه نیغ په نیغه اړیکه لري. نو د همدې ویرې نه اوس په نړۍ کې خلک وایټامین ډي اخلي یا ورسره پاکې زنک اخلي یا ورسره نور وایټامین سي اخلي خو په ځانګړې توګه د وایټامین ډي سره څه اړیکه ده ډاکټر صاحب؟ تاسې دا لکه د دواو په باره کې ما چې وویله هر ویټامین خصوصا ویټامین سی چې د وجود مقاومت لوړ ساتي دغه کومک کوي د وجود سره اما یو ویټامین هم د 100% کې دغه دفاع نشي کولای د کورونا د وایرس. اما ویټامین ډي، ویټامین سی، ویټامین بی 12 دغه نور ډیر مواد دي. نو دغه ورځ نه بهترینه خبره ده چې خلک د تازه میوجات واخلي چې په دغه کې ډیر ویټامین سی مشته دی او نور نه د ملټي ویټامین چې خو مکمل ویټامین سی داب کوي د خپل د وجود لکه قوي ساتي. دویم دا چې خلک باید په روحي لحاظ لکه سترانګ یعنی ټینګ عقیده ولري او څه فزیکي حرکتونه وکړي داسې نه چې په مخ ولا ټخلې ولګي د کورونا د زو بستر نه کېږم نو دا تا پر روحي لحاظ هم کمزوري کړي په فزیکي لحاظ یې کمزوري کړي. نو دغه شای دغه ټول په مجموع کې یو ځای کومه کوي اما دا ثابته شوی نه ده. د ویټامین ډي فلسفه داسې د بخښنه غواړم وخت کم دی زما په زړه کې ډېرې خبرې دي خو د ویټامین ډي مسله په بل شي پورې لینک ورکړل شوی دی. دلته په دا یوروپ کې دغه کوم خلک چې د ایشن بیکګراوند ولري یا د انډیا نه راغلي دي، پاکستان نه راغلي دي، بنګلادیش نه راغلي دي، ایران نه راغلي دي، په مقایسه د انګریزانو دوی ډېر مري. نو دوی بیا خلک وایي چې دغه به ځکه وي چې دلته خو هغه د تودو ملکونه راغلي دي هلته خو د ویټامین ډي خو د هغه لمر نه جوړېږي که نه نو دلته لمر کم دی د خلکو ویټامین ډي کمه ده داسې نه ده ځکه دلته د نور توران دي دغه ډېر مړه کېږي. بله خبره دا ده چې که فکر دی په انډیا، پاکستان، افغانستان تلفات دومره نه دي لکه په یوکې کې په یوروپ کې چې دي نو خلک وایي چې ښه نو دوی خو باید قوي وایي ځکه چې هغلته د دوی بیکګراوند چې دی خو دومره نه مري په جینیټیکي لحاظ اما دا ټول سپیکولیشن دی هغه افوات دي او د خلکو مختلف مفکورې دي یو سړی نشي رد کولی. په کات یوه خبره مې چې د یاده ونوځي جواد صاحب دا د کلوروکین د نورو دواو په باره کې اصلي عمومي توصیه دا ده چې یو ډاکټر کولی شي خپل مریض سره د زړه د اخلاصه صدقانه ورسره شریکي چې وایي زه عقیده لرم چې دغه کلوروکین کومک کوي اما دا دوا لایسنس شوې نه ده که خوښه دې وي زه یې تا ته درکومه نو هغه دوی خوښه ده ځکه ډېر خلک په خپل شخصي لحاظ دوی پراکټس کولی شي دا کومه بده خبره نه ده. زموږ په شفخانه کې موږ بله دوا ورکوو په نامه د ټرایمیټوپرین یادېږي خو اول د مریض نه کنسنټ اخلو اجازه اخلو چې ورته وایي چې دغه دوا موږ ټرای کوو نو وخت اما داسې نه چې ډاکټر مریضانو ته ووایي چې زه کلوروکین درکوم ته نوره بېغمه اوسه په تا کلورا تاثیر نه کوي او دا بیا د خطا ایستل دي او کیدای شي د کمپنۍ چې دا دوا جوړوي یې بعضې کسانو ته لکه ټرمپ ته یا بل چا ته ووایي چې تاسو دا خبرې کوئ زه خو تاسو ته معلومه د تجارتي اعلانونه خو په مالي لحاظ ډېر تاثیر لري د کمپنیو په تولیداتو باندې. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان
خبرې خو ډېرې زیاتې دي لکه څنګه چې ما تاسو اټکل کړی و چې کېدای شي د مرکه له خیره سره د 20 دقیقو 13 دقیقو کې دا خبره 10 دقیقو ته ورسېدله نو تر راتلونکي کې به هڅه کوو چې بیا هم که تاسو سره هلته داسې نوې څېړنې پایلې راوځي د څېړنو او نوي معلومات وي دا به له خیر سره خپلو خلکو ته رسوو. زه تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب کور دې ودان ځکه د تاسو خبرې پر پوهې او پر تجربې ولاړې دي او له دې نه به زموږ د سیمې خلک او روغتیا پالان ډاکټر صاحبان ټول ګټه واخلي. ډېره زیاته مننه. کامیاب او سرلوړي اوسئ درنو قدرمنو اورېدونکو. له لندن کوین ماري هاسپټل څخه چې د کوچنیانو لپاره ده د ماشومانو لپاره ده ډاکټر صاحب محمد لاهور ارزومن له موږ سره په دې خپرونه کې په دې مرکه کې ملګری و. له 10 کالو زیات په طبابت کې کار کوي او ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ. ډاکټر صاحب کور دې ودان سرلوړي اوسئ او ډېره مننه. تاسو نه مننه. د خدای په امان.